د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې د ګل کلاچې سړک دی. تقریبا 780 متره اوږدوالی او 12 متره بردوالی لري. حریت لرو بیدار خدمت کوي ابطال حریت لرو بیدار. کندهار ښاروالي د همدې سړک د اساسي رغولو چارې 3 میاشتې مخکې راپیل کړې چې فعلاً یې د قراچونې د وروستۍ طبقې کار جریان لري. غازیان د اسلام شان شوکت غازیان د اسلام شان شوکت غرور د کفر ته زوال. دا چې د پروژې وخت 6 میاشتې موږ ته راکول سوی و نو موږ د پروژې وخت یعنی دغه پروژه په ښه دغه سره کیفیت سره کار په 3 میاشتې کې تکمیل کړي. فعلاً هم تاسې وینئ چې د سړک دغه د کیر یا د اسفالټو داسې لږ طبقه پاته ده، هغه هم انشاءالله په نن په سبا کې سره خلاصېږي. نور یې د پروژې کار ټول تکمیل دی. د دغه سړک په اساسي رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالي څخه یې ځانګړې مننه وکړل. د بارانو څخه هغه مسؤل د خټو څخه هغه مسؤل وروره بایپاس مو پر درمانمن راووتی دواړه سړکان سره وصل شول. نو دا دغه برچمن ډېر د افتخار ځای دی. ټیکهداران څه مقصد راځي چې صفا مقصد خوندور کار یې وکړي. نو دغه غواړي چې مقصد پیاده رو مو سره جوړ شي. پخوا مقصد مشکلات زیات و، اوبه به وي، مقصد سپین ږیري وو، سپین سري وو، کوچنیان وو، مریضان وو، لږ او درګه وو په دغه باندې. نو اوس بس موږ ډېر ځینې خوشحالي ډېر عزیز دي. د یادونې وړ ده چې د نوموړي سړک ټول کارونه به د 2 ورځو په موده کې بشپړ سي او د ترافیکو پر مخ به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د غځواک له زړه نه راتېر نه یو په حساب او په شمېر